السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په لمانځه باندې چې ودرېږم د غلط تصویران په ذهن کې راګرځي، بیا سلام وګرځوم، بیا د لمانځه په مابينځ کې د غلط تصویران په ذهن کې راشي. محترمو دا خو نو د فیسبوک او د ګوګل او د یوټوب ګټه ده چې اوس د الله په کور کې هم نه یې خلاص په ذهن کې هغه شان را انځورېږي، هغه شان تصورات، هغو شانو خیال و فکر راځي. دا پوښتنه هم یو خور کړې ده او وایي حرم شریف ته چې ورسمه په سعودي کې ده، په دا لمانځه چې ودرېږمه بس دغه تصورات راځي. نو هغه زموږ د خویندو سترګې چې به معصومې وي پردۍ چرګ بېلا نه پلیدی، خو نن ورځ د یوټوب او د فیسبوک له برکت څخه خویندې هم په حرامو باندې روږدې شولې. خوا به یو چا واده وکړي دا به ولعق ور معلومېده چې اوس نو دغه مناسبت څه ډول وکړي. اوس یو کوچنی هلک د ښځې سر تر پایه د هغې انځور، د هغې تصور، د هغې شکل لیدلی، نو فیسبوک استعمالوي، یوټوب استعمالوي، ګوګل استعمالوي چې هغه د فتنو مور ده. انټرنیټ هغه د ټولو فتنو مور ده. الله دې مو ځینې خلاص کړي او څوک چې استعمالوي الله دې هغو ته توفیق ورکړي چې پر نیکه لار باندې استعمال کړي. محترم اول خو دا خراب شیان مه ګورئ، بیا به مو لمونځ هم محفوظ وي. او که تاسې ژوند د فیسبوک او د یوټوب او ګوګل په سکرین او د دوی په مطالعه کې تېر کړي نو لمونځ به هم دغه ډول وي. عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته رالم، ورته ومې ویل چې یا رسول الله شیطان زما او د لمانځه په مابینځ کې جلاوالی راولي او زما قرأت را باندې خرابوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم راته وویل ذاک شیطان، دا شیطان دی. هغه شیطان ته خنزب ویل کېږي چې په لمانځه کې سړی خطا باسي، په لمانځه کې سړي ته وسوسې ورلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي؟ وایي فاذا احسسته، کوم وخت چې دغه غلط فکرونو او غلط شان شیطان په ذهن کې درته پیدا کړي فتعوذ بالله منه، د الله څخه پناه وغواړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، وتفل علی یسارک ثلاثا، پر چپه طرف باندې داسې چوک. نو دا صحابي مبارک وایي وفعلت ذلک، ما دا عمل وکړي فاذهبه الله عني، الله دغه تکلیف راڅخه لرې کړي. حدیث امام مسلم روایت کړی دی او دغه رنګه ابي داود جلد اول صفحه وصلاتات کتاب الصلات رقم د حدیث 466 کې روایت کړی دی. او دغه رنګه الترغیب والترهیب صفحه 404 حدیث رقم 1322 کې روایت کړی دی. نو محترمه په لمانځه کې دا مشکلات درته مخې ته راشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایه، الله جل جلاله به دې دغه مشکل څخه خلاص کړي. او سترګې د فیسبوک او د ګوګل او یوټوب له دغو شیانو څخه محفوظې وساته. دا هغه څه دي چې پر حالت زکندن به هم ستاسو په سترګو کې دغه غلط لڅ لڅ شان انځور کېږي. هغه د لا اله الا محمد رسول الله تلقین به مو هېر سي. بس دغه پردي لنډهرو پردي ناروایو به په ذهن کې درته راګرځي. ځکه خو د انسان چې هر شغل په ژوند کې هغه شغل پر حالت زکندن هم حمله ورباندې کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.